د الله رب العالمین ورحمتونو کې د الله تعالی په احساناتو کې یو عظیم شان احسان چې په خپل بندگانو باندې کړی دی هغه دا چې الله رب العالمین آسمانی کتاب موږ تاسو ته نازل کړی دی. الله رب العالمین موږ تاسو له یو داسې کتاب راکړی دی چې دغه نوم دی قرآن کریم، چې د هغې په تمسک باندې په قرآن کریم باندې په منګولو لګولو سره په مضبوطیا رانیولو سره دغه چې کوم معانی دي، دغه چې کوم مقصد دی، قرآن چې چا طرف ترغیب ورکړی د تابعدارۍ، د چا خبره منه او د چا خبره مه منه، دا باندې چې انسان عمل وکړي دنیا او په آخرت کې به کامیاب وي. او داسې کتاب دی چې په قرآن کریم باندې پوهېدل څه مشکل هم نه دي، چې خامخا ته به ورته یو شپېته کاله دې دپاره خواري کوې د دې په معنا او مطلب د پوهېدلو دپاره، بلکې په اسانه لهجه باندې او دارنګې په عام په ساده الفاظو باندې الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې مسائل ذکر کړي دي، توحید یې ذکر کړی دی، خپل معرفت د جنت او د جهنم لاره. او قرآن کریم داسې ناشنا کتاب دی که یو ډاکټر او د ډاکټرۍ په دماغو باندې وګوري نو ډاکټران حیران شي د قرآن کریم په معنو کې او د قرآن کریم په حقایقو کې، په حقیقت کې او په صحیحوالي کې. که انجینیر او د انجینیر په دماغو باندې وګوري نو قرآن کریم ناشنا انداز باندې بیان کړی، دغې متعلق هم. او که یو انسان زهد د تقوا د اختیارولو په دماغو ورته وګوري نو ناشنا الله سبحانه وتعالی بیان کړی د زهد د دنیا نه د بې رغبتۍ. او که د جنت چکر غواړې نو قرآن کریم چکر در کولی شي، که د جهنم چکر غواړې قرآن کریم د جهنم چکر در کوي. او بیا د وجې دې نه ځان ګوره وساته په دغو عملونو باندې. قرآن کریم کې الله رب العالمین مثالونه ذکر کړي دي، مثالونه چې په هغه مثالونو کې ډېر معنویات دي، ډېر حکمتونه کې دي، ډېر ناشنا رازونه دي مسلمانانو په قرآن کریم کې. او دا شان دی زموږ استاد امام اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم په خپلو ارشاداتو کې، په خپلو احادیثو مبارکو کې، په خپلو خبرو کې مثالونه ذکر کړي، ځکه په مثال سره خبره ښه واضحه کېږي. په مثال سره یو داسې شی چې هغه معنوي وي، عقلي وي، هغه داسې شي لکه په سترګو باندې ویني. نو مثالونه ذکر کول په خبرو کې دا د کمالي خلکو صفت وي. هغه خلک په بیان کې د هغوی په خطاب کې ډېر اثر وي، د چا په خطاب او چا بیان هغه مثالونو باندې بنوي، مثالونه به کې ذکر کوي. مثالونه د معاشره کې هغه جرګېوال ډېر مخکې وي چې هغه مثالونه ذکر کوي، د هرې خبرې سره مثال ذکر کوي. نو په مثال سره خبره ډېره واضحه کېږي، ډېره ښکاره کېږي. نننۍ خطبه مشتمله ده په هغه مثالونو باندې چې د هغې د مؤمن د ایمان مثال الله سبحانه وتعالی ورکړی دی. او دارنګې د چا سره نبی صلی الله علیه وسلم چې د مؤمن مثال ورکړی دی هغه به ذکر کوو انشاءالله په دې مختصره خطبه کې. دپاره د دې چې موږ تاسو بلکې لږ سوچ وکړو، په دې فکر وکړو چې موږ په کومه مرتبه کې یو، په موږ کې څومره معنویت دی، په موږ کې څومره ایمان هغه جذبه ده، په موږ کې څومره ایمان دی، په موږ کې هغه د مثال سره موږ برابر یو که برابر نه یو. چې نبی صلی الله علیه وسلم چا ته زموږ مثال ورکړی دی، الله تعالی زموږ مثال چې د قیمتي ونې سره ورکړی دی، هغه آیا د هغه ونې صفات په موږ تاسو کې موجود دي او که موجود نه دي؟ مسلمانانو ورونو داسې مثالونه دي چې په توجه باندې واورئ، د عمل په نیت باندې. نو دا د زخم دپاره پټې ده، ګرمه پټې ده، ټکور دی ټکور
یو مسلمان د زړه لپاره ټکور، د یو مسلمان د زړه لپاره جوړښت او دغه مثالونه کې چې علما په ناشنا انداز باندې بیان کړی دی، موږ به کوشش وکړو چې هغه شان دی بیان وکړو، او که هغه په شان بیان نه کړو نو ورنږدې به شو ان شاء الله تعالی. اول عزتمندو، د مؤمن د ایمان مثال په شان د خیمې دی. د مؤمن د ایمان مثال په شان د خیمې دی چې دا خیمه چې هغه 5 ستنیو باندې مشتمله ده. په هغه خیمه کې 5 ستنې لګېدلې، 5 ستنې، 4 ستنې اطرافو ته لګېدلې، 2 یو طرف ته او 2 ستنې بل طرف ته او 1 ستنې په منځ کې لګېدلې ده. که چېرته په دغه 4 ستنو کې یوه ستن هم وغورځېږي طرفونو ته، یوه ستن وغورځېده، انسان فایده اخیستی شي د دغې خیمې نه، لیکن نیمګړې فایده به وي. د باران نه وغیره د یخنۍ نه وغیره بچ کېدی نه شي، تکلیف ورته خامخا وي. او که چېرته منځنۍ ستنه وغورځېدله کومه چې منځ مرکزي ستن ده، هغه بالکل انسان د دغې خیمې نه بیا فایده نه شي اخیستلی. او که 4 ستنې وغورځېدلې نو بیا خو سره بالکل فایده اخیستی نه شي، هغه کس چې ځان دپاره خیمه لګولی وي. اعتماد مسلمانانو ورونو، دا خیمه د اسلام دی، دا خیمه د اسلام دی. دا په 5 ستنیو باندې ولاړ دی، 5 ستنیو باندې. منځنۍ ستنې د هغه توحید دی. کله چې په انسان کې توحید نه وي، عقیده توحید نه وي برابره، الله سبحانه و تعالی چې کوم توحید په قرآن کریم کې ذکر کړی دی سره د ټولو اقسامونه، ځکه بعض خلک توحید ذکر کوي نیمګړی ذکر کوي، توحید صحیح طریقې سره نه مانی، نه پیژني. نو صحیح توحید اعتماد د دې مثال په شان د خیمې د منځنۍ ستنې دی. که دا ستنه وغورځېدله نو انسان که د 4 ستنې ولاړې هم وي د دغې خیمې نه فایده نشي اخیستی. په دغه شان د انسان چې که چله شرک وکړي، شرک اکبر وکړي، کفر وکړي، اگر که دا به لمونځ هم کوي، اگر که دا به زکات هم ورکوي، اگر که دا به حج هم کوي، اگر که دا به رمضان روژې هم نیسي، لیکن منځنۍ ستنې غورځېدلې ده، دا انسان د دې اسلام نه، د اسلام مشابه د خیمې څخه هېڅ فایده نشي اخیستی. او کله چې منځنۍ ستن وي او دغه د انسان د یوه طرف د ستن وغورځېږي نو بیا هم انسان فایده د اخیستی شي، خو لیکن پوره فایده نشي اخیستی. مثال په طور باندې یو کس دی لمونځ یې نه کولو، لمونځ یې پرېښودلو، کله یې کوي او کله یې نه کوي، نو دغه انسان باره کې خو صحیح داسې نه شو چې بالکل کافر دی، خو ده باندې یره ده چې دا به کافر کېږي، دا په کفر باندې مري بنا بر یو قول. دغه شان یو کس دی چې هغه توحید خو شته دی، منځنۍ ستنه شته، لیکن روژه په صحیح طریقه باندې نسی یا یې سره نسی نه عزتمندو، نو دغه انسان خو 4 ستنې ولاړې دي، یوه ستنې غورځوي، لیکن عزتمندو هر څوک وایي دا خیمه یې څنګه خیمه یې لګولې ده، څنګه نیمګړې خیمه ده، څه کاږه واږه ده، هر څوک ورته پرېخان دي. عزتمندو اسلام دا مشابه د خیمې سره چې هغه خیمه چې هغه عزتمندو 5 ستنې لري، 2 یو طرف ته، 2 بل طرف ته او یو هم منځ کې. د دې د وجې نه مسلمانانو د خپل اسلام چې دا مشابه د خیمې سره د خپله خیمه مضبوطول پکار دي. هسې نه چې د ستنې درنه ونه غورځېږي بیا به د خیمې نه فایده نشي اخیستی، بیا به د اسلام چغې وهې ته به وایې چې زه مسلمان وم، لیکن د الله په دربار کې مسلمان نه وې، د الله په خط کې به مسلمان نه وې، په صحیفه کې به مسلمان نه وې. او دا مثال نبی صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک کې ذکر کړی، مشهور حدیث دی، بنی الاسلام علی 5، د اسلام بنیاد د 5 خبرو باندې کې ښودلی شوی دی. د اسلام بنیاد د 5 خبرو باندې کې ښودلی شوی دی. یو توحید دی، د هغې سره د رسالت اقرار کول، لمونځ کول، روژه، حج او دارنګې زکات او دغه شانتې کم ارکان چې د اسلام دی 15 وړه پوره کول، دې ته ویل کېږي ارکان الاسلام. بیا مسلمانان ورونو کله کله داسې وي چې بعضې خیمه مضبوطه وي او بعضې خیمه هغه کمزوري وي. ځینې خیمې هغه کمزوري هغه نه څاڅکي اوبه وځي، باران یې شروع شي، سختې یخنۍ نه نشي بچ کولی، او دارنګې سخته واوره ورېږي یا ګلې ورېږي، انسان په یخني کې. بعضې خیمې ډېرې مضبوطې وي
هغه ګرمي وي. نو دا شان د بعض خلکو اسلام مضبوط وي عزتمندو او بعض خلکو اسلام کمزوري وي، ایمان کمزوري وي. نو په کار د مسلمان ورونو چې موږ استادو د اسلام چې د مشابه ده خیمه سره د په صحیح طریقې باندې مضبوط کو د لپاره چې د جهنم د ګرمۍ نه بچ کی او درنګ د جهنم د یخنۍ نه بچ کی. بیا د مسلمانانو ورونو د خیمه د لپاره مګو ته ضرورت دی، پړی ته ضرورت دی. هغه پړی به ته لګوي د لپاره چې خیمه خه ډول شي او خو مزیدار شي. نو درنګ اعتمادو د فرضي اعمال سره سره مستحبات ته هم ضرورت دی. مستحب اعمال به هم کوي. کله پړی د ورپورونه لګول ځنه پړی خیمه نه فائدہ خستای شي، لیکن کله چې ځنه اواغان راغلی کې دي چې د خیمه د وجود کی. نو اعتمادو په دغه نوافل سره په دې سره تقویت مضبوطوالی حاصلېږي فرایض وته چې فرایض کې د نقصان وي هغه په نوافل باندې پوره کیږي. مسلمانانو اول مثال شروع چې د مسلمان د ایمان مثال د خیمه سره دی، د خپل خیمه مضبوطول پکار دی چې مراد نه اسلام دی. دویم مثال اعتماد مسلمان، دویم مثال د مؤمن د ایمان مثال پشان د مزیدار ونه دی. د مؤمن مثال، د مؤمن د ایمان مثال د پشان د مزیدار او بهترین ونه دی. ونه د پر عزتمندو شپږ خبره ضروری دي. اله بونه مضبوطه وي، کارابي وي او درنګي هغه نه به انسان فائدہ واخلي. کله چې بونه کې شپږ صفات ته پیدا شي، نسبت شپږ صفات کې پیدا شي. یو چې جرړې مضبوطي وي. دویم واصل ثابت چې تنه مضبوطه وي. دریم فروع عالیه چې د هغه کومه څنګه دي هغه اوچتي وي. څلورم ثمار دسه میوي وي چې مزیدار میوي نسی، هڅه ونه باندې څوک څه کوي. او درنګي پنځم ورائحه طیبه چې خوشبودار وي. او شپږم دا چې په دسه ځای کې به دا دغه کاری دا ونه کاری چې هغه مزیدار وي. او درنګ اعتمادو هغه سربز مګوي او دسه سمګه چې هغه له وګور رسیږي. اعتماد کله چې د شپږ صفات کې پیدا شي دغه میوه دغه ونه قیمتي ونه ده، دغه ونه به ته فائدہ واخلې، بل به فائدہ ورکوي او هسي اواغانی نشي گزارولای. چې جرړې مضبوطي وي، تنه مضبوطه وي او درنګ اعتمادو برای څنګه هم خطلې وي. او دغه شی اعتماد دغه خبره صدا ضروری ده چې دغه ونه له وقتن به وقتن او به ورکوي. قونه د خمس اداره وکړه، خو زبردست ده وکړه، لیکن او بدن ورکولې دا په یو وخت کې وچه شي، هیڅ فائدہ نشي خسته. ادم عزتمند مسلمانانو د دغه ونه بار بار به دغه لالون به کوي، دغه به خونو د چې ګند نیوي جوړ شوی، ګنده بوټه نیوي جوړ شوی، ځنې بوټي وی چې هغه بالکل ونه ختموي، ځنې پروتي وي چې په ونه باندې وږي چې هغه وچه کی. دغه لحاظ به کوي، هغه بیخ به ګوري، لاندې ځای به جوړوي، او بو د پره به ځای جوړوي. نو دارنګ عزتمند مسلمانانو د مؤمن د ایمان د پرم د خبرې ضروری دي. د مؤمن د ایمان د پرم د خبرې ضروری دي. جرړې به مضبوطی وي. جرړې څه مطلب؟ یقین به مضبوطی په الله او رسول باندې، د الله په آیاتونو باندې به یقین مضبوط وي. لکه څنګه ونه جرړې مضبوطی وي، دغه شان د بزړ کې بستا ایمان او یقین وي په الله سبحانه و تعالی باندې او د الله په وعدو باندې او د الله په آیاتونو باندې. څنګه لکه مضبوطه ونه وي، دغه تنه مضبوطه وي، دغه شان اخلاص فی العقیده والعمل، په عقیده کې به هم اخلاص وي، په عمل کې به هم اخلاص وي. څنګه علمندو چې دا ونه هغه نه جد سره وتلی وي، په څنګه وتلی وي بر طرف ته، نو دغه شرعیت مند اعمال صالحه به کوي، اعمال صالحه چې وسونه ده او درنګ دغه څنګه راشه اصل نه ډیس ولاړ دی، نو تاسو کې چې د ختمول پکار دي. دا وو د څه فائدہ ده چې نه سورې شته دی، نه تنه د سم مضبوطه ده، اسه او بور کو اسه نه شای ودرولای دی. ونه هغه ونه چې باغې کې څنګه وي، مضبوطه څنګه وي. اعتماد اعمال صالحه به کوي د ایمان سره سره ستاسو یقین هغه د زور په وجه باندې یقین وجه ستاسو بدن به اعمال صالحه راوځي. او دغه اخلاق حمیده بهترین اخلاق وي پتا کې. اعتماد مسلمانانو ورونو لکه څنګه د ونه به خلق صفا کوي
چې ګنده بوټي کې راونه خېږي نو دغه شان دی خپل زړه دل او دماغ دا به د بدعاتو نه دا به د الحاد نه دا به د کفر نه دا به الله باندې شکونه کول الله باندې اعتراضات کول ګناهونو نه به انسان صفا ساتي ایمان صفا ساتي کچې دا د بزړه کې راتلل او بزړه کې زوی ور کولو او یو راتلو بزړه کې زوی ور کولو او نه د زایل کولو د ورځ به راشي چې ستاسو ایمان دونه به ختم شي دغه شی دمندو ونه د شوکر لا وخت په وخت به وبو ور کوي وخت په وخت به غیر وبو ور کوي نو دغه شان د ایمان د چر وړي دی د ایمان د غټولو لپاره وخت په وخت د وحي وبو ور کوي د قران او د سنت هغه وبو ور کوي هغه به اوري هغه به وای ځان ست تلاوت به کوي وعظ به اوري نصيحت به اوري ستا ایمان به هله ترکیږي ستا ایمان به هله بقي پاتې شي نه کاونه د وکړه او بو ته نه چي په کالونو باندې اعتماد دا غوونه نه دا میوه اخستلو امید مساته چې ملټي مثال به تور کړلې دي انګور دو کړلو او د وبو غم یې نه کوي د لالون غم یې نه کوي د ګنده بوټي نه صفا کوي نو دغه میوه دغه بوټي نه میوه نشي حاصله ولای ایمان دې راوړی دی دا ایمان حفاظت به کوي حفاظت به د ګنده ګناهونو نه ځان ساتي الله ته به توبه واسي زړه به صفا ساتي د مسلمانانو ورونو ونه کې دغه صفات دي الله سبحانه و تعالی د دې مثال د مؤمن سره ورکړی دی چې دغه ونه کوم ونه ده ونه د کجوره ده کجوره کې دا صفات دي یو کجوره د سیدا چې د جرړ ډېر مضبوطی دي بل تنه ډېر مضبوطه ده او بل اعتماد لري څنګه ډېر اوچتي دي بر طرف ته دي او درنګي د مؤمن عقیده به مضبوطه وي اخلاص به کې مضبوط وي اعمال هم بر طرف ته بیا خيږي او په کجوره کې بل صفت دا ده چې د دې میوه کالو سر ملاويږي هر موسم کې ته کجوره خوړای شي د کجوره میوه خوړای شي ته د ملاوي دی شي ته مندو نو دا شان عیدمندو د مؤمن د بدن نه به هر وخت کې کشبوي کو ورځوي او سفر کې او په حاضر کې کزان نه په خلکو سره ستاد بدن نه به خخه اعمال روزي ستاد بدن نه به احسانات روزي د انسانانو سره ستاد بدن نه به خوونه روزي د سبنوي چې ورز نیک عمل او شر ورز بد عمل بلکې خلق له خیر رسوي خلق له فائدہ رسوي نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابه کرام ته فرمایل او اے صحابه تاسو لقد اشت ان من الشجر شجره هي مثل المسلم یقینا په ونه کې ونه ده چې دغه مثال د مسلمان په شان دی د مسلمان مثال دغه ونه په شان دی حدثوني ما هي تاسو مالا بیان کو هغه کومه ونه ده صحابه کرامو ذهنونه مختلف ونه طرف ته لاړل عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما په ځل کې دا خبره 13 شوله چې د کجوري ونه ده لیکن مشران صحابه کرام ناسو زکه شروم د حیا د وجه نه جواب ونه کړلو نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خپل وویل چې هغه د کجوري ونه ده او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ زما پلار ته ویل وای بچیا کچې ته دا جواب ورکړه وای زه به دومره خوشاله شوم زه ډیر خوشاله شوم زګه چې نیکمل پلار چې وی هغه د پلار د زوی په نیک عمل تو باندې د زوی په تقوا درکې دو باندې ډیر خوشاليږي چې نیکمل پلار وی نو ما ته دا ډیر خوښ وای او ما به ډیر خوشاله شوم وای نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه د کجوري ونه ده قران کریم کې الله سورۃ ابراهیم کې فرمایي الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه آیت سوچ نه کړه څنګه الله رب العالمین مثال ذکر کړی د پاکي کلمې د توحید پشان د هغه ونه چې هغه مزیدار ونه ده اصلها ثابت چې دغه بنیاد جرړې مضبوطی دي او فرعها فی السماء او دغه کم شاخونه شي دي او څنګه چې دي ابر اسمان طرف ته دي تؤتي اكلها كل حين باذن ربها د کالو سر هغه خلق له فائدې ورکوي کالو سر خلق له میوه ورکوي دغه میوه ملويږي په ټول بازارونو کې په هر وخت کې چا د کجوري ونه ده نو د دې وجه نه مسلمانانو ورونو په کار دی چې موږ تاسو د کجوري د ونه ځان مشابه کو چې د کجوري ونه کې کوم صفات دي او الله سبحانه و تعالی قران کریم کې ذکر کړی دی هغه صفات زو ته په ځان کې پیدا کړو یقین مضبوطوالی د اعمالو مضبوطوالی اخلاص او د خپل ایمان غم کول عزتمن د خپل ایمان هغه زینو نه ساتل چې د ایمان خرابېږي خپل ایمان
خپل ځان د هغه مجلسونو نه وساته مسلمان وروره چې کوم ځای کې د ایمان خرابېږي، هغه ملګري نه جدا شه، هغه کاروبار نه جدا شه، هغه ډیوټي نه جدا شه چې په کوم ځای کې د ایمان د خطرې وي، په کوم ځای کې چې ایمان خرابېږي. قسم مې دی په الله وي چې په ټولو نعمتونو کې، په ټولو نعمتونو کې د اسلام نه او د دین نه او د صحیح عقیدې نه بل غټ نعمت نشته، والله که بل نعمت شته. د دې په قدر باندې هغه خلک پوهېږي څوک چې مخکې کافر و اسلام یې راوړی دی. د دې په قدر هغه څوک پوهېږي چې مخکې مشرک و، بت پرست و او درنګ ایمان یې راوړی. هغوی له کوم راحت چې میلاو شوی دی، هغوی له چې کومه خوشحالي میلاو شوې ده په دې ایمان باندې، په دې اسلام باندې، په دې لمونځ کولو باندې، په دې ذکر کولو باندې، په دې تلاوت کولو باندې، یتمند پوښتنه ته د هغو نه کولی شي. خو انسان کې دا غټ مشکل دی، دا پکې غټه خو ده، دا پکې غټ نقصان دی چې کله ورسره نعمت وي قدر یې نه کوي، کله چې ورسره نعمت وي قدر یې نه کوي، په قدر یې نه پوهېږي. کله چې د نعمت لاړ شي بیا وروسته اوه کوي، آی دا خو ډېر قیمتي شی و. مور پلار ډېر بهترین نعمت دی، خو کله چې زوینه لاړ شي هغې نه بعد وایي چې دا خو ډېر غټ زما پرده لرې شوله، پلار مې لاړو زه خو بې پردې شولم، مور مې لاړو زه خو بې پردې شولم، ما نه خو ډېر خیرونه لاړل. د انسان د لاس د لاسونه د سترګې د غوږونه د زړه د انسان په دې بدن کې اعلی پرزې ډېر کم کسان به ته مونده کې چې دا باندې الله ته شکر وکړه چې الحمدلله الله لاس سره کړی دی، الحمدلله الله سترګې کړي دي، د دې قیمت نشته دی. خو کله چې د سترګه لاړه شي، کله چې د لاس لاړ شي، کله چې خپل هغې نه پس ته پته ولګي هو دا غټ نعمتونه وو. د دې وجې نه عزتمند مسلمان د ایمان نه غټ نعمت نشته، د اسلام نه غټ نعمت نشته. د دې قدر وکړو او دارنګې په دې باندې ویرېږه چې هسې نه د ایمان نه څوک وانخلي. بل مثال عزتمندو په حدیث مبارک ذکر شوی دی، د مؤمن مثال دا په شان د ګبین د مچۍ دی. د مؤمن مثال په شان د ګبین د مچۍ دی. د ګبین چې کوم مچۍ ده په دې کې ډېر ناشنا کمالات دي، هغې کې موږ نه ورتلو، صرف موږ د هغه ذکر کوو چې کوم موږ له فایده ورسره راکړي. اول صفت کې دا دی چې لا تأکل الا طیبه. د ګبین مچۍ پاک خوراک کوي، ګنده بوټي باندې نه کینی، ګنده بوټي باندې ګنده ګل باندې هغه نه کینی. نو دارنګې په کار دا دی چې مؤمن هم د حرام مال نه ځان وساتي. مؤمن مثال رسول الله فرمایي چې په شان د ګبین د مچۍ دی. ګبین مچۍ یو کمال دا دی چې هغه ګنده شی نه خوري، هغه پلید شی نه خوري، هغه خبیث شی نه خوري. عزتمندو نو په کار دا دی چې مسلمان هم پلید، ګنده، نجس، غیر اسلامي، غیر شرعي خبرونه دغه نه کاروبارونه وغیره پیسو نه ځان وساتي. پاک خوراک کوه، پاک خوراک باره کې الله رب العالمین پیغمبرانو ته ویلي دي تاسو پاک خوراک وکوئ. الله تعالی مؤمنانو ته خصوصي خطاب کړی دی، ای مؤمنانو پاک خوراک وکوئ. په دې باندې ان شاء الله کله خطبه وکړو چې پاک خوراک کول څه ضروري دي. پاک خوراک کول څه ضروري دي چې اسلام او دین او زموږ شریعت ور باندې دومره زور وروړی دی. نو د مچۍ اول صفت ده چې پاک خوراک کوي. ولا تزرع الا طیبه، او چې چېرته راوځي هغه هم نه وي مګر پاک وي، چې هغه ګبین دی. نو دا نه اعتماد مسلمانانو مؤمن نه پکار دی چې د ده بدن نه راوځي اعمال چې داسې عمل وي چې چاله تکلیف نه وي. یو ګاونډي بل ګاونډي ته تکلیف ورنه کړي، نه په ژبې سره، نه په خولې سره، نه په لاس سره، نه په بچو سره. مخکې به خلکو سپي ساتل، دغه د علاقه خیر آباده وه، نو خلکو ته به تکلیف ډېر چې په لاره به درېدل سپي به وو او دارنګې دا خلک به لږ زیرېدل، نو خلکو مخکې سپي ساتل. اوس خلکو په خپلو بچو کې سپي جوړ کړي دي، د خپلو بچو نه سپي جوړ کړي دي چې په لاره درنه څوک تېر نه شي، چې په لاره څوک تېرېږي وهایي، چې په لاره څوک تېرېږي ټپ ته اوچته وه، په لاره چې څوک تېرېږي لیندې ورته جوړې کړه، کله یو ځای وله کله بل ځای وله. بعضې خلکو اوس خو هغه څلور خپل سپي خو نه ساتي، لیکن د دوه سپي ساتلي دي چې د بچو له یې پرې ویل ورکړی چې ځئ ګرځئ چېرته هم چې خوښه وي، نه حساب نه کتاب، او خلک کورونو کې تنګ کړو. د عزتمندو دا خپلو بچو نه هغه هغونه سپي جوړول دي، خپلو بچو نه بعضو خلکو سپي جوړ کړي دي، خپلو بچو نه خلکو سپي جوړ کړي دي او بهر یې پرېښودلي دي. که په خپل کلي کې د سپي ساتلی بیا هم ښه وو، خپل کلي کې چا سپي ساتلی د انسانانو کې سکل سپي شوي چې دي دی په خپل کلي کې ساتلی او دارنګې چې څه غله مله راوختی هغې لپاره خیر دی پرېښودلی، لیکن بهر یې پرېښودلي دي، بهر خلکو له تکلیف دی. نو ګاونډي له پکار دا دي عزتمندو چې په خپله هم چاله تکلیف ورنه کړي، د بچو په ذریعه به نه چاله تکلیف ورنه کړي،
د چرګو په ذریعہ باندې چاله تکلیف ورنګي چا پټي ګډوډ نه کې د مال په واسطه باندې چاله تکلیف ورنګي د اشاره په ذریعہ باندې چاله تکلیف ورنګي د خبرې په باندې چاله تکلیف ورنګي ځان مچې جوړه کا مچې د کبینه ولا مچې ځان نه جوړه کا پاک خوراک کوي پاک شي دروځي پاکي خبره کوا پاک خوراکونه کوا ښه عمل خرګه خلکو ته ښه معاشره کوي او بل اعتماد مسلمانانو مچې کې دا کمال دی هغه په میلیونو باندې زر میله مزل کې علما لري زر میله مزل هغه خپل ځای بیا بس خپل کور په سہولت باندې په اسانۍ باندې پیژني بلال کېږي نه او د امیر اطاعت دی بکې خبره د ډیر امیر مانی امیر خبر مطابق بس امیر چې اوچت شي ټول اوچت شي او امیر کېنی ټول ورپسې کېنی نو دا رنګه مؤمن کې دا صفت پکار دی چې د خپل امیر او د خپل مشر تابعداري وکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې محمد رسول الله موږ ته چې کېنه به وځي کېنه چې وځي کې اوچت اوچتېګا وځي کې ته ویلي واده به داسې کوي داسې کوي غم به داسې کوي داسې کوي اخصل قسول به داسې کوي بس سمعنا وطاعنا ځان له مچې صفت پیدا کړه تابعداري صفت ځان کې پیدا کړه او مچې کا رسول الله راشي وفا صفت ته وګي خپل کور نه پرګدي او دا یو پس ردونی خپل زیاده ګمرا کیږي نه بلار کیږي نه دا نه مؤمن نه پکار دي چې خپل کور نه بهر ته وتلې بهر ملکونو ته لاړلې امریکا ته لاړې بل نه لاړې د خپل اسلام د سپک نظر ورګي د خپل اسلام د لاس ورګي چې خلک مې نه ګوري او دا یې چې زب اسلام نه بلا سوم او دا یې زب ګمرا شې زب څه کوم زړه مې وړي وزر ازادي مې راوښ دا دا مچې صفات عزت مند ځان کې پیدا کړي مچې کې بل دا صفات عزت مند چې کینی خلک ور پر تنګيږي نه کنر دی او کنر ټول ته خوشاله چا موږ په باغ کې مچې کې راستلې زموږ د کور په دیوال کې مچې کې راستلې نو دا رنګ مؤمن نه پکار چې داسې کردار اختیار کړي چې په مجلس کې کېنه چې خلک د خوشاله شي الحمدلله مجلس کې ناست دی او چې لوړ شي مجلس نه اوچت شي چې خلک درپ څخه خبر شي معاشره کې نه وي چې خلک ورسره وژاړي یار دغه پلانګي کسو ډېر خیر خوا کسو د مړو د ژوندۍ سړی وو خیر رسونکی سړی وو داسې سړی د ځانه جوړ کړه لکه څنګه خلک مچې سیل چې راشي کېني خلکو ته خوشحالېږي او چې لاړ شي خلک خبر شي چې مچې لاړلی دا صفت په ځان کې پیدا کړه نبی علیه السلام اصل څنګه نه دی ویلي چې د مؤمن مثال په شان د مچې دی مچې بل صفت عزتمند دا دی چې مچې د چا فصل وغیره له نقصان نه ورکوي د چا فصل لا د چا باغ لا نقصان نه ورکوي بس راړ شي خپل ضرورت پوره کی راړ شي دا عامه کوم بمبري چې ډمبري دا خلکو فصلونه خرابوي انګورونه خرابوي دا خراب لیکن مچو کې دا صفت دی چې چا میوه له تکلیف نه ورکوي او یو ځکه کینی اگر رس حاصل کی لیکن میوه له تکلیف نه ورکوي اتمنه او دا یې تم چې یو زید لاړ شي د چا ضرورت د بار لاړ شي اته چا تکلیف مو ورکوا اته چا غمونه مکسا اته چا عزتونه ماخله اته اخلاق اختیار کړه ځان مچې جوړه کړه څنګه د مچې د غبین د مچې صفات پیدا کړه ذکر رسول الله فرمایي مثل المؤمن مثل النحله لا تاكل الا طيبه ولا تزع الا طيبه مچې چې دا خوراک هم چې پاک خوراک کوي او چې بدن نه چی روزي هغه پاک دی خلکو د برابر کې شفا ده خلکو د برابر کې سکون دی او د تمن مچې کې بل کومه صفات ده چې دا نجس سړی شینه ډېر نفرت کوونکی ده تر دې پورې چې مچې کله راشي واپس د سفر نه نو څوکیدارانو د راسي په لار باندې او هغه چې کوي دا ګنده بوټي راوړي یا ګنده وبې راوړي یا بدبودار بوټي ورکړه نه خطوي ډایرکټ هغه نشي مړای کی ختمه کی دومره کوشش کوي د پاک شي ان د ګنده شیونو نه تختیدون کې دا یتمند درنګي مسلمان دا پکار دی پاک شیونو باندې ماین شي په پاکو خوراکونو مایل شي او د نجسو خوراکونو نه ځان وساتي ځان کې د مجید صفات دا پیدا کول پکار دي مؤمن اورو بل مسلمانانو ورونو نبی صلی الله علیه و آله وسلم د مؤمن مثال ورکړی دی د سرو زرو د ټوکړې په شان چې د مؤمن مثال د سرو زرو ټوکړې په شان دی سرو زرو کې ډېر کمالات دي ډېر دوايانو کې استعمالېږي دوايانو کې سره زر استعمالېږي سپین زر دوايانو کې استعمالېږي اعلی دوايان چې کومې دي او بل صفت یې د موږ د سرو زر چې سره د سره د نه په خاورو کې پرته وي لیکن خاورو ورپورې نه ختی وي لیکن هغه خپل وزن نه کموي دا خو به زی پرېدا چې یو زرګر یې په ور کې هغه وګټوي د هغې په وجود هم سره زر خپل وزن نه کموي ان کم ګل چې پکې وي هغه سره زر نه وي کنه هغه د نوځي لیکن دا سره زر چې څومره عزتمندو دا خوټي او څومره سبقي عمر چمک دمک کوي او دا عزتمند د مؤمن مثال به پشان د
سرو زر وي. مؤمن باندې که مصیبت راشي نو مصیبت عزتمند په مصیبت سره مؤمن نورم ډول شي. په مصیبت سره مؤمن دومره قوي شي، دومره مضبوط شي، دومره اعتمادي په الله وي، حوصله د الله سره نه بيلي چې په خلکو کې بیا مشهور شي. عزتمند په الله باندې مضبوط اعتمادي، مضبوط عقیده وي. خوځيږي نه د دنیا د لالچونو، د دنیا د شغلو، د دنیا د ظاهري ډول عزتمند متاثر کیږي نه، بلکې کلک ولاړ دی، مضبوط ولاړ دی. که مصیبت ور باندې راشي د سرو زرو په شان عزتمندو هغه وخټيږي، د سرو زرو په شان عزتمندو هغه نورم صفا شي. نو په مصیبت راتللو سره مؤمن په الله باندې بدګماني نه کوي. زرګر چې کله سره زر په اور کې واچوي د صفا کېدو لپاره، نو دا خو د سرو زرو څخه احسان دی. د سره زر صفا شي او خلک د نوالي جوړيږي، خلک د نغاړي جوړيږي، خلک د ګوتمې جوړيږي. یتمنو کته باندې مصیبت د الله طرف نه راغی، دا الله تعالی سره احسان دی. بعض خلک په سختو سره کېږي، بعض خلک په نعمتونو سره کېږي، بعض خلک په غربت سره کېږي، بعض خلک په غریبۍ سره کېږي. الله سبحانه وتعالى د خپل نعمتونو ورکولو کې بخیل نه دی. الله شوم نه عزت مندو. کم حالت چې الله درکړی دی هغه باندې رب العالمین شکر ادا کوه. او بل مثال اخرنی ذکر کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی. امام بخاری رحمه الله حدیث نقل کړی سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې مثل الجلیس الصالح كباع المسك، د نیک عمل مؤمن مثال پشان د عطر ولا دی. اما ان يحزيك واما ان تبتاع منه. یا به د شي چې دا طالب د عطر ولا څه عطر خوشبوئی در تحفه کی دا واخله یا به سرندر پښګوي. و اما ان تبتاع منه، یا به تسر په جيب کې به سی بخبل به تنه واخله. و اما ان تجد منه ريحا طيبه، کنور سونه کی عطرم دیر نکی او سرنج درونه پښګوي نو په لاره چې تیر شي خوشبوئی خو در محسوس شي کنه. ودانګ یتمند مؤمن مسلمان سره چې مجلس کې کېنه یا خو یتمند مسلمانانو د مؤمن تعالی فائدې در ورسوي، یو ښه مشوره به درکې، یو دینی خبره به ته وکړي، یا دنیوي خبره به ته وکړي چې هغه آخرت خیر اندې د دنیا خیر به کېږي. دنیوي لیول سره اخروی لیول سره ټول سره مسلمان خیر خوي کول پکار دي. او کدا نه عزتمند مسلمانانو د مسلمان به نه پښتنه وکړي چې لکه دا کار کول څنګه دي، دا اسلام کې جایز دي که جایز نه دي. یو عالم دا کار ډیر کول شي، دا مثال د عطر سره ډیر برابر دی شي. یا د خلک پښتنه وکړي فتوا نه ووړي، یا خلک لا بغیر د فتوا وکړو نه یو مسله ذکر کی او قانون سنوي عزتمندو په مجلس کې به د ګناه نه بچي کنه. ته یو نیک عمل صالح انسان سره چې ته مجلس کې ناس وي قانون هیڅ دې ونه کړل، که هیڅ نیکی دې ونه کړل، د ګناه نه بچي. په دې باندې ان شاء الله مستقله خطبه کوو چې د نیک عمل ملګری سره ملګرتوب څومره خیرونه لري. د نیک عمل ملګری سره ملګرتوب کول، هغه سره ناس تاسو کول، هغه سره انډیولي قائمول، هغه سره ملګرتوب قائمول، دغه څومره خیرونه او څومره برکات دي. تر دې پورې چې د نیک عمل ملګری سره تعلق د وجنه د انسان اخیری ختمه خکې دی شي. دا مستقله موضوع ده ان شاء الله تعالی. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم پر مسأله الجلیس السوء د بدابل ملګری سره ناس تکول دا بشان د هغه کس دی چې هغه چړې تیرې کوي، او دانګي بشان د هغه کس ته چې هغه لرونه تیرې کوي را تیرې کوي. بشان د کاریګر زموږ تاسو په اصطلاح کې دغه بشان دی. یا خو به هغه سره کې نه، یا به سپرغه اوس کروټي درو چې شي جامې به د وسیزي، او که جامې دی ونه سزلې بدبوئی خو به دې شي کنه اسکروټو او چې بیا هغه دغه به اوس باندې په وګړي کې خو دل شي هغه سم بوئی وکي. یتمند مسلمان د بدعمل ملګری سره کې نه کته اوس نه کوي ګناه، میاش بعد به شروع کېږي، میاش بعد نه کوي، کال بعد به دا ګناه کوي او په دې ګناه کې به تاسو سره هم مشتمل شي. او قانون څه نه وي، قانون په ګناه کې شامل نشوي، د غټ خیر نه محروم شولې، د جمع نه محروم وي، د تلاوت نه محروم وي، د ذکر اذکار نه محروم وي، د مور په خدمت نه محروم وي. د بدعمل ملګری سره یتمندو هیڅ کله تعلقات مقیمو. د وجنه علما فرمایي پس د اسلام نه په ټول کې بهترین نعمت په انسان باندې هغه نیک عمل ملګری دی چې الله تعالی یو نیک عمل ملګری په معاشره کې درکړو، په ژوندۍ کې الله تعالی در نصیب کړو، د دې نه غټ نعمت بل نشته دی. په کار دی چې موږ په خپل معاشره او په خپل ځان سوچ وکړو چې زموږ ملګرتوب د کوم قسمه خلکو سره دی. که بد ملګری وي ځان ته نه ډډه ده، که ښه ملګری وي ملګرتوب سره مضبوط کا، او که ملګری نه وي د خو ملګرو سره تعلق
اوقات جوړ کا چې الله رب العالمین ته ورسوي او الله په دین باندې پوه شي وبالله تعالی توفیق